ما بندې چې په ما څنګه ګومان کې هغه شیانو سره کومه دروغجن کوم یې نه په هغه ګومان کې یم رښتینی لکه اوس ستا په خپل رب باندې دا ګومان دی چې الله به زما دا حالت ټول بدل کړي او ماله به دا راکړي او دغه به راکړي او پراخه رزق به راکړي او ملک ته به لاړ شم او بچي به مې نه کملی او دا هغه المؤمن ذات کله چې هغه الله ولیدو چې دا بنده دومره په ما مین دی او دومره امیدونه زما نه ساتي یو ای بنده زه دې نه دروغجن کوم د هر څه بدله درکړم دا دی المؤمن ذات هغه حدیث کې یو جمله دا هم ډېره ښایسته وانا معه حین یذکرني او کله چې دا بنده ما یادوي زه د سره یم د مؤمن بنده یوازې کېږي نو د شپې په تورو تیارو کې او په شړه ځمکه کې چې خوا کې د هېڅوک نه وي ته الله یادوه الله د سره دی یوازې کېږي به نه یره به د باندې نه راځي چېرته دا یره ونه کړي چې زه یوازې یم موږ سره څوک دی عرش والا رب دی مطمئن اوسه زما او ستا رب چې دی المؤمن دی د امن مصدر د امن تقسیمونکی هغه دی نو په تا به څنګه